د ECC یا ژړ کارت درلودونکو افغان کډوالو ته کوم چې په بلوچستان ایالت کې میشت وي یا په سند و پنجاب او خیبر پښتونخوا کې میشت وي، دا اوس چې کوم د IOM د خوا څخه خبرتیاوې خپرېږي چې ECC کارت درلودونکو ته 50 لکه پاکستاني کالدارې ورکول کېږي. یا اکثره خلک په اصول خبر وي، یعنی خبر بس پر سوشل میډیا باندې خصوصا پر ټیک ټاک او پر فیسبوک باندې ویډیوګانې چلیږي، حقیقت څه دی؟ د IOM د EDF د دوی کوم د پراختیا کوم پروګرام چې دی، هغه پروګرام دا دی چې د ECC کارت درلودونکی افغان کډوال که په پاکستان هیواد کې راجسټر کار ولري او د دوی ټیکس ګورنمنټ حکومت ته ځي او دی داسې کمپنۍ یا داسې کاروبار یا داسې یو دغه ولري او هغه کاروبار 3 کاله پخوانی وي، یعنی اوس نه وي چې اوس دی اپلای ورته وکړي، نو هغو کسانو ته 50 لکه روپۍ ورکول کېږي. هغه دی به د خپل کاروبار دپاره د 3 څخه نیولې تر 50 پورې کسان د خپل په دغه کاروبار کې د ځان سره اخیستلی شي. دغه 50 لکه روپۍ چې ورکول کېږي دا د قرض په شکل نه ورکول کېږي، دا دته قطعي ورکول کېږي، خو دی به دغه د ECC کارت درلودونکي نور افغانان خپل له ځان سره په کار کې اخلي. چون دلته افغان کډوال راجسټر کارونه ډیر کم لري، نو د هغه په څنګ کې دوی دا دغه کړی دی چې په دې کې په لوکل یا کم زموږ ستاسې د پاکستاني ورونه چې دي هغه کسان چې شناخت کارت ولري او هغه کاروبار وي، هغه مقصد د هر شي کاروبار وي چې مقصد دی د خلک د ځان سره افغان کډوال ECC کارت درلودونکي واخلي، په دغه کاروبار کې د دوی سره کار وکړي یا معاش ورکړي، نو دغه 50 لکه روپۍ و دوی ته ورکول کېږي. دا داسې نه دی چې بس هر ژړ کارت والا اپلای ورته وکړي هغه ته 50 لکه روپۍ ورکوي. یا بیا چې تا د دوی ایمیل دی، تاسې په دا سیټ باندې چې دا کومه خبرتیا په انګلیش ګوري، دغه پاڼه کې زه لاندې په کمنټ کې هم یږدم، په هغه کې د دوی باقاعده خپل د ایمیل ادرس دی، ته به خپل پلان ورته جوړې چې زه که ته ماته 50 لکه روپۍ راکړې زه دغه کاروبار کوم. دغه زموږ ویډیو یوازې نه د افغان کډوالو دپاره ده، بلکې د لوکل خلکو دپاره هم ده چې د چا سر نه په خلاصوي، هغه باید په دغه زموږ چې کوم دا ویډیو کوو باید په دغه خبرو باندې دی سر خلاص کړي، نو ته به خپل پلان جوړې بیا به اپلای ورته کوې. د هغه څه وروسته دوی راځي ستا کاروبار ستا انټرویو کوي، د هغه څه بعد کې تا ته پیسې درکوي، خو شرط دا دی پر دغه کوم زما سیټ ته چې تاسې کومه د انګلیش باندې د دوی نوټیفیکیشن وینئ، په هغه کې لیکل سوي دي چې په بلوچستان ایالت کې د بلوچستان ایالت د کوټ ښار ضلع پښین، ضلع لورلایي او ضلع کلاسیف الله افغان کډوال دغه یا لوکل خلک د دې څخه اپلای کولی شي، دې ته اپلای کولی شي او د دې څخه برخمن دي. دا کومې نورې ضلعې چې دي هغه اپلای نشي ورته کولی، نو دا د دغو خلکو دپاره ده. نو چې په دغه هرې ضلع کې کوم خلک غواړي و دې ته اپلای وکړي، دا ستا کاروبار چې د هر لیول وي، که هغه د هوټل وي، که د دواو کاروبار وي، که مقصد کوم هغه دوی خبرتیاوې چې دي کوم کاروبار ته اپلای ورته کوي، هغه باید راجسټر وي او ستا کاروبار 3 کلنی باید زوړ وي. نو دغه موده چې ده د سپټمبر تر اولې نیټې پورې وخت لري. نن د اګست 6 تاریخ دی، د سپټمبر تر اولې تاریخ پورې تاسې کولی شئ چې د دوی ته اپلای وکړي او د دغه پروسې ګټه واخلي او خپل کاروبار د دوی سره راجسټر کړي او دوی تاسې ته دغه روپۍ درکړي. مننه. په دې برخه کې افغان کمیشنریټ او د سیر اداره هم د افغان کډوالو رهنمایي کوي او موږ افغان کډوالو ته په دې اړوند معلومات